نو مقصود مې دا دی چې زندگی دلې را باندې تېره سوله، لیکن حقیقي زندگی د دې څه وروسته راته ګوري. او د حقیقي زندگی د دې زندگی د سموالي دپاره دا چند مختصر ورځي نن ډېره اسانه ده. الله تعالی ډېره راته اسانه کوي. د دې زندگی دپاره تیاری کول دا موږ او تاسو ته ډېر په ښه شکل الله تعالی اجر راکوي او دا زندگی او دا د سفر دورانیه راته اسانه کوي. لیکن که د قبر در تورې کندې ورسېدو یا د عزراییل علیه السلام چمبه دغسې په غفلت کې را باندې صافه سوله، بیا خو زه دا وایم چې د ډېرو سختو حالاتو سره به بیا مخامخ. نو نن هغه هارون رشید بادشاه زمانه ده او بالولی دانا یو فقیر دی، د هغې یو کوچنی واقعه درته بیانوم. بالولی دانا د هارون رشید په زندگی کې دا یو ملنګ د حکمت ډک، ظاهرا مجذوب لیونی دی، ګرځې دی، کشکول به فلاس کې، لیکن په باطن کې به خبرې ډېرې د حکمت ډکې وي. د هارون رشید بادشاه زنانه زبیده خاتون دا داسې نیکه زنانه تېره سوله چې د زنانو چې کوم د ولایت خاوندانې زنانې دي د هغې په اوله حصه کې غالبا د هارون رشید بادشاه د کور د زنانې د زبیده خاتون نوم راځي. هغې به 300 حافظان د زنانو د الکوانو په شکل په خپل کور کې ساتل. هغې به 24 ساعته خپله ډیپټي یې لګېدله، خپله تنخواه یې خوړله. هغې به 24 ساعته د قرآن کریم په اوازو باندې د دې محل محمور ساتلی او دې به 24 ساعته قرآن کریم اورېدی. یو ورځ هارون رشید بادشاه د خپلې زنانې زبیده خاتون سره د دریای نیل پر غاړه را روان دی او مازدیګر دی، د سیر و تفریح په نیت باندې را روان دی. بادشاه دی د کور زنانو، بادشاه د مخه روان دی، زنانه پر هغه ځای باندې وروسته په پسې ده. که ګوري بالولی دانا دریاب یو څه ریګ را غورځولی دی، رود د پسته خاوره نوده خاوره ده، بالولی دانا ملنګ پر دې باندې ناست دی، دا خاوره داسې پر لتپي تپي. هارون رشید بادشاه ورته ودرېدی، سلام ورته وایي، ورته وایي بالوله څه کوې؟ بالول دانا ورته وایي بادشاه سلامت دلته کور جوړوم. ورته وایي کور څه به کوې؟ ورته وایي بیا کور خرڅوم. ورته وایي څومره قیمت یې دی؟ ورته 1 دراهم قیمت. وایي دا کور چې سړي له راسي سړی رانسي نو دا کور سړي له څه فشه ورځي؟ ورته وایي هغه سړي ته بیا زه دعا ورکوم چې الله تعالی دې د دې کور په بدل کې د جنت کور وله ورکړي. هارون رشید د بالولی دانا خبره مسخره وګڼله، یو مسخره او 2 ورباندې وکړې به ځینې تېر سو. چې کله دی روان سو زبیده خاتون را ورسېده، ورته یې بالوله څه کوې؟ ورته یې کور جوړوم. ورته یې کور څه به کوې؟ خرڅوم یې. په څو یې خرڅوې؟ په 1 دراهم یې خرڅوم. د دې کوره څه به سړی څه نفع واخلي؟ دا خو د ښار کوچنی کور دی دې کې. ورته زه هغه سړي ته دعا کوم چې کوم چا زما څه دا کور رانیوی، الله تعالی به د دې په بدل کې د جنت کور ورکوي. هغه زنانه لږ نرم دله وله، هغې د خپلې جو د خپلې بټوې څه 1 دراهم راواخیستی، ورته یې به زما سودا سو بره دې نه وانسو. چې کله ولاړی ماښام شپه سوله، هارون رشید بادشاه بیده سو، خوب ویني، په خوب کې جنت په خوب ویني، په جنت کې ګرځي، په خوب کې یو بهترین قصر په جنت کې ویني، د هغې پر دې مخ باندې د زبیده خاتون نوم لیکلی دی. ډېر ورته حیران دی. راغلی د هغې کور خازنانو ته ودرېدی چې دا کور د چا دی؟ هغې ورته وایي دا نن زبیده خاتون سودا کړې ده، دا د هغې کور دی. ورته وایي هغه زما د کور زنانه ده، زه دې کور ته ورننوځم. نو هغې ورته د دنیا معامله جلا ده، دا د آخرت معامله ده. دلته چې کور د کم چا پر نامه جوړ شوی دی، اول مستحق یې هغه دی چې هغه به ورننوځي، ستا پر نامه نه دی جوړ شوی. چې کله د خوبه څه سترګې راپورته سوې، ډېر په حیرت کې دی. دا یې 100% کې یقین سو چې نن د بالولی دانا دعا د زبیده خاتون متعلق قبله سوې ده چې کومه سودا د کور دا ورسره وکړه، الله تعالی جنت کې کور ورکړه. نو بره ټوله شپه خوب نه ورځي او په دې حسرت او افسوس کې چې کاش د بالولی دانا سره مې د مازدیګر په وخت کې هغه سودا کړې وای. در سهاره پورې بیده نه سو په دې غم او حسرت کې. سهار چې ورځ تېره سوه، د مازدیګر زمانه ده، د مازدیګر په وخت کې بیا د هغې پرون د عادت مطابق د هغه پرون عمل په سودا باندې چې نن به پر هغه کار ځان پیش کړم او په نافهمي کې به هغه خبره لاسته ورسوم، بیا پر هغه لار باندې داسې را روان دی چې کله رالی بالولی دانا بیا پر هغه ځای ناست دی. راغه بیا غریب پر لطفي،
مولوی دانا څه کوي؟ کور جوړوم، کور څه به کوي؟ کور خرڅوم. په څو قیمت دی؟ دې کور کې څه فایده ده؟ اول دا ورته وایي زه هغې رانیونکي ته دعا کوم چې الله تعالی دې په جنت کې کور وله ورکړي. مولوی دانا ورته بارون رشید ورته مولوی دانا څومره قیمت لري؟ ورته د ټولې کورې د مځکې حکومت، چې کوم چا ماته د ټولې کورې د مځکې حکومت راکړي هغې ته زه نن دا کور ورکوم. هارون رشید ډېر پریشان اوسو چې زما سره د کورې د مځکې حکومت ته کومې خوا دی. هماره ورته مولوی دانا پرون خو په 1 دراهم خرڅېدی او نن د مځکې په کوره باندې خرڅېږي، آخر دا ولي؟ نو ورته مولوی دانا ورته بادشاه سلامت پرون سودا نادیده وه، نن خو پر تا باندې سودا جده سوله، نن خو ته په هر څه باندې پوه سوې، نو جده سودا هغه د غومره ګرانه او پرون نادیده سودا و، په دې خاطر باندې دومره درته ارزانه. نو زم دې خپل ځان او دې ټولو خلکو ته وایم چې الله تعالی دې در هغه ځای نه رسوي چې سودا را باندې جده سي. الله تعالی دې دنیا کې ډېره اساني ده، نن سودا ناجده ده. که د آخرت په خاطر باندې لږ تیاری وکړو الله تعالی به ډېره اساني را سره کوي. لیکن که سبا سودا را باندې دې دس وله او د قبر تورې کندې او موږ سره ولیدو او دغسې د غفلت په حالت کې د قبر در تورې کندې ورسېدو، بیا خو چې هر څه وکړو بیا به یو څه لاس نه راځي. قرآن کریم څه وایي؟ یود المجرم لو یفتدي من عذاب یومئذ ببنیه وصاحبته واخیه. هلته به دا مجرم باره نارې کړي چې الله زما زنانه جهنم ته ورواچو، زه د دې په خاطر نن د دې حالاتو سره، یا الله زما بچي جهنم ته ورواچو، یا الله زما ورونه جهنم ته ورواچو. وفصیلته التي تؤوي، یا الله چې کوم خاندان زما سره محبت و مینه درلود نن هغه ټول جهنم ته ورواچو. آخر ورته وایي ومن فی الارض جمیعا، یا الله د دې مځکې ټول انسانان جهنم ته ورواچو، یو ما خلاص کا. الله ورته وایي کلا لا تزر وازرة وزر اخرى. نن چې په دنیا کې څه کړي دي د هغې سره به هغه کېږي. هر سړی په خپل عمل باندې رانیول کېږي، د بل په جهنم لوېدلو باندې و تا ته نجات نه درکول کېږي. نو بیا خو به هلته هر څه غواړو، بیا به مې لاس له هېڅ نه راځي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هوښیار سړی هغه بللی دی چې هغې دې خپله زندګي ته لږ وګوري چې زه څنګه پیدا شوم، څه وکم، پر کوم طرف روان یم. وعمل لما بعد الموت، د آخرت دپاره لږ تیاري وکړي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو دماغو کې د آخرت تیاري راولي. الله تعالی دې مې د پیغمبر د شفاعت څخه محروم نه ګرځي. الله دې سوخه وکړي.